ځکه یو عالم دا خبره کوله وی ما دا خبره یو کس ته وکړه د دې درګاه سره ولاړو او دربار سره د یو بابا نو یې ده ته یې لاسونه اوچت کړي وو چغې وهلې ژړلې چې ماله دا راکړه ماله دا راکړه ماله دا راکړه وی ما ورته وایي چې ولې دی اوري څه ته چې ورته داسې وایي چې او سور شین شو ولې نه اوري وایي دا خو اوري وی ما ورته وایي چې ښه صحیح ده چې اوري اوري بیا صحیح ده نو وی ما ورته وایي که دا بابا د دنې نه اواز وکړي تا ته ته یې اوري اخو ستا هغه اوري خو صحیح شوه تا ووایي چې زما هغه اوري خو ته د هغه اوري وایي چې نه زه خو نه اورم وی ما ورته وایي چې بیا مړ څوک شو مړ خو بیا ته یې او ژوندی هغه دی ځکه چې ته په دې دنیا کې یې دا زما مخې ته ولاړې او معمولي د خاورو ډېری پروت دی او هغه اواز وکړي ته یې نه اوري او ستا د هغه ته رسي عجیبه نه ده حیران شو بس هغه سره بیا جواب نه ځکه هغه یو عالم تقریر کو د توحید په باره کې په پنجاب کې د پنجاب یو مشهور داعي او عالم تقریر د توحید په بیان باندې کو چې د توحید اهمیت او د مړي نه اوري دا خبره واضحه کوله چې مړي نه اوري الا هغه ځایونو کې اوري چې اوس الله او د الله رسول ویلي دي لکه مثال کې کله چې مړی ښخ کړي او بیا واپس راځي د قدمونو اواز اوري دا یو څو ځایونه دي خو دغه اورېده نشته چې ته ورته چغې وهه هغه به ستا اوري او ستا حاجتونه به پوره کوي قرآن او حدیث ته دې خبرې رد کړی نو هغه د عالم دا مسله بیانوله ډېره خوندوره مسله د غوږو ته کېدی د عالم دا مسله واضحه کوله چې مړي دا قسمه خبرې د تاسو چې کومې چغې ورته وایي او ورته ولاړې خپل حاجتونه بیانوي دا نه اوري نو هغه مخامخ یو سړی و د خوب جټکی داسې ورغوده و په دې بیان کې ناست و نو هغه ورته وی تا ته وایم تا ته ما خیرنۍ خبره څه وکړه اوده و راپایسه وی ما خیرنۍ خبره څه وکړه هغه دا سړ داسې ګره و خیرنۍ خبره نه وه معلومه ورته اوده و که نه وی عجیبه ده زمونږ هغه ژوندی چې اوده شي خبره نه اوري او دوی هغه د خاورو د ډېري لاندې مړ پروت وي بیا دا ښکلی مثال دی زمونږ هغه ژوندی دا دی ناست دی اوس بوده شوي دی هغه خبره وانه اورېده او د دوی هغه د خاورو د ډېري لاندې پروت دی مړ دی ټول ورته مړی وایي او بیا هم خبرې اوري په دې باندې د خلکو زمونږ سره ورانه ده چې ولې تاسو دا توحید خلکو ته بیانوئ او د دې دلاسه قسمه قسم لقبونه او نومونه ایښودل کېږي چې دا خلک د دوی نه متنفره شي الله سبحانه وتعالی هم د دې توحید دپاره پیغمبران رالیږلي دي القرآن الكريم كان له بلزكوي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله وي منګه چې هر کله یو پیغمبر لېږلی دی پیغمبرستانه مخکې نو هغه ټولو ته موږ دا خبره بیان کړې ده چې تاسو دې خلکو ته دا مسله واضحه کوي چې بندګي به نه کوئ مګر صرف زما د ټولو پیغمبرانو دعوت هم دقه و ټولو پیغمبرانو دقه دعوت ورکړی نوح علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نور پیغمبران ټولو د توحید دعوت ورکړی زه به د دې توحید په باره کې څنګه خبره نه کوم او موږ به د دې دفاع څنګه نه کوو او موږ به د دې دپاره اواز څنګه نه اوچتو او هم د دې توحید دپاره الله دا قرآن کریم نازل کړی دی چې خلک زما په دې توحید باندې پوه شي او خلک یک یوازې بندګي زما وکړي الله په قرآن کې وایي کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله وایي دا قرآن د دې د آیتونه د حکمتونو نه ډک آیتونه دي الله وایي ثم فصلت او بیا په تفصیل سره واضح شوي دي او بیان شوي د الله له طرف نه یا الله ولي الا تعبدوا الا الله د دې دپاره دا ټول وضاحت وشو چې تاسو به بندګي نه کوئ مګر د چا مګر د یو الله د دې دپاره د قرآن کریم نازل شوی زه به د دې توحید دپاره څنګه خبره نه کوم چې هغه شرط دی د عمل د قبلېدو دپاره یو سړی که ډېر هم اعمالو کې او نیک اعمالو کې او محنتونه کې او کوششونه کوي او توحید پکې نه وي نو الله سبحانه وتعالی دا عبادت دا نه قبلوي لکه اوس یو سړی راغی ماسخوتن لمونځ یې وکړو او بیا ذکر او اذکار کوي او دعاګانې کوي یو شی کوي او بل شی کوي او نیت یې دا نه دی چې د الله دپاره دا عبادت کوم دا عبادتونه الله نه قبلوي شپېته کاله اویا کاله یو سړی د الله بندګي وکړي
او داسې بندګي داسې عبادتونه وکړي شپېته اویا کله سړی داسې عبادتونه وکړي چې خوځېدلی نه دی د عبادت نه خو دې سړي هغه نیت صفا نه و د الله دپاره نه و دا عبادتونه الله نه قبلوي توحید دا حق دی د الله زمونږ باندې ځکه معاذ بن جبل رضی الله عنه وی معاذ بن جبل رضی الله عنه وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور وم وی ما ته وی چې یا معاذ ای معاذ اتدري ما حق الله على العباد ای معاذ ته ته د پته شته چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې هغه وتې الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته دی رسول الله ما ته پته نشته وی حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې دا بندگان بس صرف دغه الله بندگی کوي او څه شی به ورسره نه شریک کوي څه شی ټکی ویلی دی لا یشرکو به شیئا څه شی هر شی د الله نه علاوه د الله سره نه شریک کولی که دا پیغمبر دی که دا ملایکې دي که دا ګټه ده که دا ونه ده که دا عالم دی که دا ولی دی که دا بزرګ دی که دا هر څوک دی د الله سره به څوک نه شریک کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی خو هغه درجې ته باید نه رسي چې د الله سره شریک اوس یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ورسول الله ته بلکې بعضو پکې پیغمبر اوچت کړی د الله نه چې حاضر ناظر شو او په غیب باندې پوه شو او الله په قرآن کې وایي په غیب باندې یوازې زه پوهېږم نو خو د الله سره دې شریک کړو که نه نو چې پیغمبر د الله سره نشي شریک کولی نو پاتې بل څوک دی مور به داسې بل څوک راوړی چې د الله سره به سړی شریک کړي ورسېدي په دې مسله باندې که نه دغه شان دا خبره یاد ساتئ چې څو پورې په تا کې توحید نه وي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش ته نه میلوي د قیامت په ورځ هر مسلمان دا ارمان دی چې پیغمبر د قیامت په ورځ څه وکړي زما سفارش وکړي تاسو غواړئ که نه غواړئ تاسو هر یو مسلمان دا ارمان دی یاد ساتئ دا خبره د قیامت په ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف او صرف د هغه انسان سفارش کوي صرف او صرف چې هغه عبادت خالص د الله کړی او د الله سره په عبادت کې څوک نه شریک کړي نو زموږ په دې ملکونو کې چې دا کم مظاهر د شرک روان دي او کمې دا قیسې چې روانې دي ځان لرې ساتي دا قبر پرستي او دا تصوف او دا پیری مریدي او دا تعویذونه مویزونه او دا کوډې منترې دا ټول د صحیح عقیدې خلاف کارونه دي الله بیماری راوستونکی دی الله بیماری ختمونکی دی ستا په دې تعویذ کې دومره زور کوم ځای کې دی چې بیماري ختمه کړي په ګاډي کې مخامخ چې دی نو په تعویذ به یې ځوړنکلی یا څه آیتونه به یې لیکلي یا څه نور څه به یې جوړولی کوم چې اکسیډنټ ونه شي قرآن صرف دې دپاره خوښ دی نور وایي نه تلاوت یې نه کوي نه درس کې کینی نه تلاوت کوي نه ترجمه یې زده کوي خو د دې دپاره ډېر خوښ دی چې تعویذ دې جوړ کړي او غاړې ته یې واچوي او بس چې ما د بد نظر نه بچ شم او چې ما باندې مصیبت نه راشي دا خو پرېږده دا خو له هغه تعویذ دی چې صرف حرام دی شرکي نه دی حرام دی ځکه چې آیتونه پکې دي او دعاګانې پکې دي خو هغه تعویذونه چې هغې شرکي دي د ډېرو خلکو نه ما په خپله تعویذونه کول او کړي دي او دې ملګرو په درس کې ما موږ ښوولي هم دي باقاعده په خپلو درسونو کې چې وګورئ په دې تعویذ کې څه دي هغه یو نه موږ تعویذ کولاو کو نو په هغې کې لیکلي وي یا کدوح یا بدوح ای کدوح او یا بدوح هغه یو موږ تعویذ کولاو کو یا فرعون یا حامان یا قارون او ابو لهب او ابو جهل دا وازونه کوي دا تعویذ دی بیا چې د دې خلاف خبره وکړي مړه وایي د دې وابیانو نه یو خبره هم پاتې نه شو ستا په دې تعویذ باندې یقین دی چې هغه شرکي تعویذ دی یا بدوح او کدوح او یا حامان او یا قارون او یا فرعون په دې تعویذ دی یقین دی او په هغه رب دی یقین نشته چې الله لا اله الا هو الحي القیوم هغه ژوندي ذات باندې دی یقین نشته دا تعویذونه به ستا غم ختم کړي ستا مصیبت به ختم کړي الله یې نشي ختمولی تا چېرته ویلي نه دي الله ته ځکه دا کوم خلک چې په تعویذونو او په دې قسمه خبرو باندې عقیدې مضبوطې شوي دي وجه دا دی چې د هغوی د الله سره رابطه د الله سره رابطه نشته ته خو د دغه کس نه تپوس وکړه چېرته دا چې په دې درګاهونو او دربارونو باندې عادت دی او د الله سره په عبادت کې فلانې او فلانې شریک کړی وایي تا چېرته الله سره رابطه جوړه کړې ده ځکه ګوره دا بعض د دې خپلو باباګانو سره او د قبرونو سره دومره مینه کوي چې دومره د الله سره هم نه کوي د الله په نوم به قسم خوري په دروغ خوري هېڅ پروا یې نه څه پروا یې خو ته ورته بیا ووایه وایي د پیر بابا په نوم قسم در کومه تا ته به ډایري کوي تباه کوې مې که د پیر بابا په نوم قسم
د پیر بابا او پلانې بابا او پلانې بابا او لوی ځوان دا ورته د الله نه هم غټ ښکاري نو دومره قدر د هغو کوي چې دومره د الله هم نه کوي نو دا د توحید مسله ده مختصر ورته ما اشاره وکړه چې بس غواړم دا چې صرف دا مسله ستاسو په زړه کې را ژوندۍ شي نور په توحید باندې تفصیلي بیانونه الحمدلله زمونږ شتي د دې مکمل کتابونه موږ شرحه کړي دي او لیږو بیانوو او انشاءالله د قیامته پورې به بیانوو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې مضبوط یو نو د الله سره به په عبادت کې څوک نه شریک کوي